بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم چې داسې فولډران جوړ کړم چې هغه انډیلیټیبل وي، یعنې هغه نه یوزر رایټ واخلم یا هغه پورټ نمبر یا په هغه په داخل کې ډیټا انکریپټ کړم. نو څنګه کولی شم چې یو داسې فولډر چې هغه د ډاس له لارې هغه نه یوزر رایټ واخلم. جی یو آی خو بالکل اسانه ده، د هغه پروپرټي ته ځو، سکیورټي ته ځو او هغه نه یوزر رایټ اخلو یا هغه ته فول رایټ ورکوو یا چینج رایټ ریډ رایټ ورکوو که نه. نو دلته سی ام ډي یا ډاس له لارې به څه ورکوو او دلته راځم زه یوه ډایرکټري جوړوم. فکر کوم دلته ما سره محمد په نامه ده او انساید محمد کې یم، نو آوټ کېږم له دې ډایرکټري نه او راځم سی ډرایو ته ډایرکټ او ریموو ډایرکټري یا ریموو ډایرکټري یا هم داسې کوم ریموو که ډایرکټري راته محمد په نامو باندې هغه ریموو شوم سره ایم میک که ډایرکټري راته سمپل وی میک یا هم ام ډي محمد. لکه زه غواړم جان ډیلیټ کړم، هغه رایټ نه لرم نو نشم ډیلیټولی که نه. نو زه څه ورکوم محمد همداسې کوم. نو محمد لپاره به زه که پاور شیل تاسې کاروئ نو آی کیکلز په نام باندې یو کمانډ ده، که سی ام ډي کیکلز بالکل ښه کمانډ ده. کیکلز نه کالکس کالکم و ماشین صاحب سټارټ کېږي پروسس نه مې ده. نو زه غواړم کیکلز او بیا غواړم کومه ډایرکټري محمد ډایرکټري فار آل یوزر ایوری ون ته یوزر رایټ نن کوم، یو ته هم یوزر رایټ نه ورکوم، حتی کورنټ یوزر ته لا رایټ نه ورکوم. پروسیډ او ډایرکټري بلاک شوه، که زه رایټ کلیک ورباندې وکړم ډیلیټ وهم نو ما سره کار نه کوي. یا زه راځم د ډاس له لارې سی ایل اس کمانډ پاکوم نو زه ورته وایم ریموو ډایرکټري محمد رایټ نه لرم. نو زه غواړم چې دا رایټ بیرته واخلم نو څه ور به یې اخلم، زه به ورته وایم دلته کیکلز او بیا محمد او بیا آل یوزر لپاره everyone full rights yes سمپل خبره. ریموو ډایرکټري اف محمد ډایرکټري له ما سره ختم شو، محمد په نامو ډایرکټري ولاړ. بیرته جوړوم محمد په نامو ډایرکټري، دا ځل ډیټا انکریپټ کوم. سپیشل یوزر همدا کورنټ یوزر خو به اکسس کوي، نور یوزرانو نه رایټ اخلم. نو هغه لپاره زه راځم سی ډي محمد ته انسایډ داخلیږم او دا اوپن کوم. دلته یو ټکسټ فایل جوړوم، سی ایل اس لیکم کاپي کان علي انټر وم علي همداسې یو څه ټکسټ ټایپوم F6 بټن وم یا کنټرول زیډ. دا فایل ما سره کمپلیټ شو. بل ټایپوم کاپي کان 1 او دې کې یو څه انټري کوم 1 and can F6 blocks. نو دا ما سره دوه ټکسټ فایل دي، البته اوس ټکسټ فایل نه دي، اوس ایکسټنشن نه لري، ان ایکسټنشن د نو کوم فایل بیا هغه اوپن کوي دا ایکسټنشن فایل. نو بیرته راځم دې ته دا رینیم کوم static to static.txt cls داس بالکل کار وسو ټکسټ کنورټ ټکسټي ایکسټنشن ته واوښت کنه. اوس غواړم دا ډیټا انکریپټ کوم. دغه لپاره یو ګوره یو داسې انکریپټ د های لیول لکه پایتون کې څه کېږي، پایتون کې ورکم یوه لایبرري ده هغه انکریپټینګ لپاره ډېر اساس کار کوي چې هغه دوه قسمه انکریپشن د دواړو لپاره بالکل ټایټ کار کوي. یو سیم کې باندې انکریپټ کوي، سیم کې باندې آوټ ده، او یو سیم په یو کې باندې انټري په ډیفرنٹ کې باندې آوټ ده. هغه خو باینري یا میټا ډیټا دي د بیکګراوند کې انکریپټ کې، لکه ډېر خلک همداسې مشکل هم لري، ډېر وخت ما لیدلی دي د هغو ډیټا آنلاین انکریپټ سي. کله چې ډیټا انکریپټ سي بیا هلته HTML په نام باندې یو ایکسټنشن فایل ده XZ سټایل لري، نو هغه بیا کله اوپن کېږي هلته وایي بیټکوین پیمنټ به کوې، هغه خو بیکګراوند کې د دې چې کومه ډیټا ده میټا ډیټا هغه ترېنه خرابوي. مثال انشاءالله راتلونکي درس کې هغه زه کاروم. نو دا ډیټا به زه سمپل په ډاس کې څه ورکوم، دلته راځم پر یوزر لپاره به څه ور انکریپټ کوم. نو ای ورکوم یوزر لپاره وداوټ دیس، زه ورته وایم static ډاټ
स्टेरिक फाइल نه ماته انکریپټ کا او هغه ماته بالکل ستاسو فایل نه څور سو انکریپټ سو لا کلامن را لا او باز یو خو تاسو ته نوټیفیکیشن دلته ملاویش په سیستم ټری آیکنو کې دلته تاسو وګورئ ډیټا بدی انکریپټ کړئ ان شاء الله دلته راځي یا موږ د سره یو بل فایل موجود ده لکه دلته چې موږ غواړو هغه انکریپټ ډیټا کلر په فولډر آپشن کې نو دا ډیټا انکریپټ سو بیرته راځم زه غواړم دا و انکریپشن طریقه بل موږ غواړو د پورټ نیم ورکو یو لکه هغه پورټ نیم دی لای کام 1 نه کام 9 پورې ال پی ټی 1 نه ال پی ټی 9 نل د پرینټر د کام د هغه فولډران باندې په نام باندې موږ فولډر نه جوړولې بیا کله موږ جوړ کو یا کیاس کې په سیستم باندې یا کوډونو په ذریعہ رائټ کلیک پاپ یا کانټیکټس مینو په ذریعہ باندې یا ډاس لاري په پاور جوړو نو هغه بیا کمپیوټر داس معلومیږي دا یو پورټ نیم ده نو هغه په خاطر باندې هغه یوزیج شي یعنی دا پریزنٹ د دې دا یو تھریډ چلیږي او دا یو پروسیسر کنیکټ ده نو نیسو ډیلیټول نو هغه د ډیلیټ لپاره به موږ مثال هغه ډایرکټری به څنګه جوړو ډیلیټ نشي نو ام ډي ډبل سلیش سنگل سلیش سی ټرای داخل کی افغان په نامه جوړوم بس انټر وهم سب ډایرکټری الریډي ایگزیست افغان 1 افغان 1 کوم موږ جوړ کړه په دې رائټ کلیک کو او دا ډیلیټ او افغان 1 پاردن بخښنه غواړم افغان په نامه نس کېدی هغه موږ سره کام 3 کام نومونه ورکې یعنی فورټ نیم به ورکې انټر به وایې کام 3 را سره جوړیږي بس رائټ کلیک یو ځل ریفریش غواړي او بیا رائټ کلیک ډیلیټ وو او ډیلیټ نه راکوي ځکه دا پورټ نیم باندې جوړ شوی ده دا سمپل طریقه او دا یو طریقه 98 وینډوز کې ما اوس هم په یاد یعنی کله چې به دوه فولډران سیم نیم باندې جوړ کو یو سره به د کې آسکل آلټ بټن سره ونیول نو یو پاسورډ خور بل به نه خور بیا به کمپیوټر هم دوړ د یو فولډر په نامو منل یو به هم نسوي ډیلیټولای دا هم داسې طریقه د موږ یو نوم داسې ورکوو چې کمپیوټر پورټ نیم ده نو کمپیوټر هغه ډیلیشن فارمیشن موږ ته نه راکوي